السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو ورور حسن شهید. یو ځل بیا د ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومتګرو چېرته تاسو هم غواړئ چې د احساس پروګرام 12000 روپۍ حاصل کړئ نو دا ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ. په نن ویډیو کې بس تاسو ته دغه طریقه هم چې تاسو څنګه په خپل شناختی کارت باندې چې کولای شئ چې آی زموږ په شناختی کارت باندې دغه روپۍ شته که نشته دی نو دا به تاسو څنګه کوئ. دغه ټول طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته ښایم. ورته نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتو نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ چې هغه هم د دې ویډیو نه فائدہ واخلي. نو دا به تاسو څنګه چې کوئ د دې لپاره به تاسو په یو ویب سټ ته ځئ او په هغه ویب سټ کې به تاسو خپل شناختی کارت نمبر لیکئ به تاسو ته لاندې شو کوي چې آیا په دې باندې روپۍ شته که نشته. نو دا به تاسو څنګه کوئ. تاسو ته بدلته د دې ویب سټ لینک په یوټیوب کې په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګري چې زموږ ویډیو په فیسبوک کې ګوري د دې ویډیو د پاسه هم تاسو ته لینک میلاو شي او تاسو چې کوم ویډیو ګوري د دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته زموږ د پیج د طرفه یو لینک درکړی شوی په هغه لینک باندې کلیک واخلئ نو تاسو بدلته راشئ. زیات ملګري و چې زموږ لینک کار نه کوي تاسو ته بل څه شو کیږي تاسو ته ښکاري نو تاسو به څه وکئ سایټ ته بری 3 ډاټس باندې کلیک واخلئ. کله چې هم تاسو ته بری 3 ډاټس باندې کلیک کوئ او دلته بیا تاسو څه وکئ د خپل براوزر هیستوري به کلیر کړئ. دلته به کلیک واخلئ خپل هیستوري به دې کلیر کړئ نو بیا تاسو سره دا لینک کار کوي او که تاسو سره بالکل دا لینک کار نه کوي نو زموږ چې په فیسبوک کې چې کوم ملګري ویډیو ګوري نو تاسو زموږ د یوټیوب چینل ته راشئ ټیکنیکل پښتو ته نو الته دا ویډیو معلوم کړئ د هغې په ډسکرپشن کې چې کوم لینک دی نو الته به ضرور کار کوي. کله چې هم تاسو په دغه لینک باندې کلیک کوئ تاسو به دلته راشئ بیا به تاسو وکئ لږ لاندې به دغه رقم لاړ شئ دلته تاسو ته لیکلي کلیک هیر نو تاسو به څه وکئ تاسو به دلته کلیک واخلئ. کله چې هم تاسو دلته په کلیک هیر باندې کلیک واخیستلو نو تاسو ته به دلته یو مکمل سیستم اوپن شي او په هغې کې به تاسو خپل د شناختی کارت نمبر ولیکئ نو مکمل ډیټا به تاسو ته شو شي. ډېر زیات په اسانه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې په خپل شناختی کارت باندې چیک کړئ چې زما په شناختی کارت باندې 12000 روپۍ شته که نشته. نو لږ وخت کې انتظار به تاسو به دغې ته وکړئ. کله چې هم تاسو په کلیک هیر باندې کلیک کړئ نو مکمل سیستم به دلته تاسو ته اوپن شي. کله چې هم تاسو ته لږ وخت کې انتظار وکړو مکمل سیستم تاسو ته اوپن شو بیا به تاسو وکړئ نو تاسو به دې کې بل لږ لاندې لاړ شئ ته مکمل سیستم چې کوم تاسو ته لیکلی دی او دلته تاسو ته یو آپشن شو کېږي تاسو ته ښکاري شناختی کارت نمبر. تاسو به څه وکئ په دې ځای کې به خپل شناختی کارت نمبر بیا ولیکئ. کوم چې هم تاسو د شناختی کارت نمبر دی مکمل به هغه دلته ولیکئ. کله چې هم تاسو هغه دلته ولیکئ نو بیا به تاسو څه وکئ تاسو ته ټوله طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ ښایم. کله چې هم تاسو دلته پیسټ کئ بیا دلته لاندې تاسو ته نور لیکل کلی تاسو ته ښکاري هغه به تاسو دلته ولیکئ BCT. تاسو ته به هم دغه شان 3 الفاظ لیکلي وي یا به هغې هندسي وي یا به دغه شان ABC وي یا به بل څه کوډ وي هغه به تاسو وکئ دلته به لاندې ولیکئ. بیا به تاسو وکئ په تصدیق کارې باندې به کلیک واخلئ کوم چې دلته تاسو ته کلیر لیکلی دی. کله چې هم تاسو په تصدیق کاری باندې کلیک کړئ نو دلته به تاسو ته مکمل سیستم شو شي. اب احساس ایمرجنسی کیش پروګرام کا حصہ نہیں ہے. تاسو ته کاری دا چې کوم شناختی کارت به دا باندې 12000 روپۍ نشته که به دې باندې 12000 روپۍ وي نو بیا به اهل هې دلته لیکلی وي نو تاسو په شناختی کارت باندې 12000 روپۍ به تاسو حاصلولی شئ. خو ګمرګرو امید لرم تاسو به ویډیو خوښه شوي په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې خپل شناختی کارت چیک کړئ چې په دې باندې 12000 روپۍ شته که نشته دی. که تاسو ویډیو خوښ شي د ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.